بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام الله خدای چې بخښونکی او مهربان دی. په تیر پروګرام کې چې زموږ دویم پروګرام و د خبرې په هغې کې بعض داسې لفظونه وو چې هغه د اردو یا بلې ژبې موږ یې په وینایي یعنې روزمره کې استعمالوو. نو د هغې د سمون دپاره د هغې د سبي دپاره موږ داسې نور لفظونه دي چې هغه موږ پښتو نشته چا سره د هغې نه یې چا ته پته شته چې دا د پښتو دي که نه دي. اوس به دې پرې دا درېیم پروګرام چې دی دا د دویم کړی ده تسلسل دی. نو تاسو ته زه اوس ښیم چې لکه حال دا مونږ هم روټین کې وایو حال ته پښتو کې څه وایي؟ تالار حال ته وایي تالار. دا په افغانستان کې استعمالیږي او موږ له پکار چې موږ خپل د پښتو لفظونه استعمال کړو. ششتین ولې استعمال نه کړو؟ اوس شرکته دا هم د اردو ټکی دی. لکه بس ما پلانکي پروګرام کې شرکت وکړو، پلانکي واده کې مې شرکت وکړو، نو دې ته وایي ګډون. شرکت ته ګډون وایي. پښتو ګډونو کې اکثر تاسو به لیدلي چې موږ په پروګرام کې ګډون وکړو یا دونه کسانو پکې ګډون وکړو. اوس اعلی ټکی چې دی د دې لپاره پښتو موږ وایي دا سیس ډېر اعلی دی. غوره پښتو کې ورته وایي غوره، لکه د ټول نه ښه اعلی غوره. دا موږ له پکار دی چې موږ د خپل پښتو لفظونه په عام وینایي یعنې روزمره کې استعمالوو. او خرچه دا موضوع اردو ټکی دی. دا اردو خپل لفظونه نشته، دا ټول د فارسي او عربي او د بل نورو ژبو دي. خو لکه اوس د اردو ایسه شوې ده نو په دې وجه ورته موږ اردو وایو. دا دی لګښت، دا خین دی ګاب دی لګښت یعنې لګېدلې مونږ پې دونه پیسې ولګولې نو چې خرچه شوه نو هغې ته لګښت وایي. اوس الټم پښتو ټکی دی خو دا مونږ د اردو نه جوړ کړی دی الټ نه. نو د دې لپاره مونږ سره خپل پښتو شته. نسکور او دې ته یو بل دغه وایي اپوټه. اپوټه نسکور اپوټه دا الټه لپاره دی. ها اوس دې انداز انداز هم دا د اردو ټکی دی چې موږ یې هم په روزمره کې استعمالوو. دې ته پښتو کې وایي ډول. په دې ډول په دې انداز دا د پښتو خپل ټکی دی. او مدد دا هم د اردو دی. دې ته وایي په پښتو کې مرسته. مونږ پلانکي سره مرسته وکړه، حکومت مرسته کوي نه کوي. ملک دا هم د اردو دی خو زموږ روزمره کې پښتو دی. هیواد ملک ته وایي هیواد. او سرټیفیکیټ دا د انګلیش لفظ دی، اردو والے هم استعمالي، اردو سره خپل نشته، هغې دا استعمالي د اردو. او بیا موږ ورته سند دغه د انګلیش دی، دا سند اردو هم استعمالي، موږ هم استعمالو. سند کوشش د دې لپاره پښتو خپله هڅه
هڅه لکه هڅه کول کوشش کول زه دا کار سرته ورسوم په کوشش به کوم ښه دلکش دا اوس روز اردو دی نو موږ هم دغه شان معنوي انداز کې را دغه کړی دی زړه راښکونکی دلکش ته وایي لکه دلکش د غرونو ته خلک لړ شي یاره ډېر دلکش منظر و موږ وایو زړه راښکونکی او په افغانۍ کې ورته بیا یو بل هغه هم پښتو ده ښکېلاک دلکش ته زموږ په ساده پښتو کې زړه راښکونکی منظر او افغانستان کې ورته ښکېلاک وایي اوس طرف په کم طرف په دې طرف دا د پښتو خپل لفظ دی اړخ دې دپاره یو بل لور اوس که لکه تصویر دپاره موږ استعمالو یا تصویر دپاره چې دا مخ او دا مخ هغه به بیا دا اړخ استعمالو او که د لارې دپاره چې په کم طرف لړ شو نو موږ به وایو چې په کم لور لړ شو دا ویلی شو اړخ هم ویلی شو په اړخ ته د تصویر یو اړخ او بل اړخ هغه ده اوس علاقه پښتو کې موږ وایو که نه دې ته وایي سیمه پښتو کې موږ دا وایو که نه چې تاسو کومه سیمه ده یعنې کومه علاقه ده دا سیمه او حکمران دلته یې معنی جوړېږي چې څوک حکم چلوي لکه دا موږ به لکه لفظي معنوي به وي خو لکه اختیارمن نو پښتو کې ورته وایي واکمن او دا دې فرق دی کلاس جماعت کلاس د انګلیش ټکی دی جماعت د اردو ټکی دی پارسین دی او پښتو کې ورته وایي ټولګي نو موږ چې دا پرته یې لیکو دا په افغانستان کې دا یې نشته پرته هغې د دې لپاره دا یې استعمالوي نو دا افغانیانو وروڼو نه په بخښنې سره ځکه چې دلته دا فیصله نه ده شوې او موږ هم هغه زړه پرته یې شتې موږ سره شپږ یګانې دي نو موږ دا پرته یې په دې وجه لیکو اوس دې هسپتال دا عام داسې لفظ دی چې دا ډو چاته پته نشته چې دا انګلیش کې هاسپټل دی په اردو کې هسپتال شو او زموږ په پښتو کې دی روغتون یعنې خلک پکې چې روغېږي د مرض نه روغ شي روغتون ها کلاس جماعت ټولګي په کوم ټولګي کې هسپتال روغتون او ازمایش دا اوس موږ سره دا ټکي دی دا د افغانۍ دی زموږ په داخله کې نه استعمالوي خو دی د پښتو
محاکمه ازمایش محاکمه یعنی په دې محاکمه کې پروت دی موږ دا وایو په پښتو کې او عہده د عہدې لپاره لکه دا اوس اردو لفظ دی نو موږ سره عہده په پښتو کې به موږ وایو چوکۍ په کومه چوکۍ نو موږ له پکار دي دا ډېر لږ لفظونه دي د استعمال زموږ د روزمرې تمرینایي همدا چې موږ له پکار دي چې موږ خپل پښتو کې کوو نو که موږ د خپله پښتو استعمالو لکه نور کم ملکونه یا کم هېوادونه چې دي هغې چې کومه خپله ژبه استعمالي لکه جرمني والا جرمني هغې انګلیش نه استعمالي داسې روس والا چې دی هغې هم بله ژبه نه استعمالي دا خلکو څومره ترقي وکړه نو موږ له پکار دی چې موږ د خپله ژبه پښتو کره استعمال کړو او د اوس لپاره د الله په امان انشاءالله نور په بل پروګرام کې د الله